ستاسو د دې جلسې هغه عنوان د ختم نبوت عقیده ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت ده. پیغمبر علیه السلام خوبه داغه خایسونه داغه خصوصیات دونه بشمار دي که شپه ورځ په موږ لګیایو نو احاطه نشو کولی. زه صرف د هغې په خصوصیاتو مبارکو کې یو د هغې مکارم اخلاق راخلم چې د هغې هر یو خصوصیت او هره خوبي ډېره اوچته وه او په هغه خوبو او خصوصیاتو کې یو د هغې ښکلی اخلاق و. پیغمبر علیه السلام درونو او بل ته به یې درناوی ورکوه. کم انسان چې درونی نو دی به بل انسان ته خامخا درناوی ورکوي، کم انسان چې اوچت یې نو دی به بل انسان اوچتی او چا کې چې خصوصیت یي د هغه خصوصیت کې به نکار راولي، د هغه خصوصیت باندې مخفي نه ږدي، د هغه به تشجیع کوي، د هغه به اوچتوالی کوي. روایتو کې راځي یو صحابیه ده حضرت صفانه رضی الله تعالی عنها او دا د حاتم طائی لور وه. حاتم طائی مشهور عیسائی وه، عیسائی مذهب باندې و خو د ده سخاوت ډېر مشهور و، دونه سخي وه چې چا به یو درهم وغوښته چې ماله یو درهم راکه نو ده به وله روغه تیلی ورکړه. یو کس ورته وي چې زما یو 2 درهمو ته ضرورت دی نو هغه ده وله 2 تیلی ورکړې په یو تیلی کې 100 درهمه و. چا ورته تا خو جي عجیبه کار وکړو، تا نه دی فقیر 2 درهمه وغوښته او تا وله 200 ورکړه. هغه ورته وي هغه د خپل شان غوښتنه وکړه او ما د خپل شان مطابق ورکړه وکړه. ډېر سخي و خو مسلمان نه و، د اسلام د راتلو نه مخکې وفات شو، مړ شو. یو جنګ کې د ده په قبیله قبضه وشوه او په قیدیانو کې د ده لور هم راله او د هغې نوم و صفانه. پیغمبر علیه السلام په دې قیدیانو ګرځېده نو دا صفانه ډېره نډره جینۍ وه. دا وایي زه د محمد رسول الله سره یو څو خبرې کوم، اجازت یې وغوښته، وایي جي ضرور. دا پاڅېده وایي تاسو ته پته چې زه د کوم پلار لور یم؟ زما پلار د سخاوت بادشاه و، کله به فقیر چې راغی نو هغه به د مالداره لیږلو، کله به چې اوږې راغی نو ده به موړ لیږلو، کله به چې تږې راغی نو ده به موړ لیږلو، کله به چې بې لباسه راغی زما پلار به لباس ورکو. زه د حاتم طائی لور یم او د داسې سړي لور قیدي نشي جوړېدی. پیغمبر علیه السلام خو به د خلکو قدر کو او مونږ اسانه پښتو کې به دا ووایو چې د ټیلنټ قدر به یې کوو، د یو سړي په صلاحیت به یې خپې نه کېښودې. نو فوراً یې صحابو ته وایي ملګرو صفانه ازاده کې، دا د داسې پلار لور ده چې ما له زیب نه راکوي چې دا زه په قیدیانو کې وساتم، دا زما غیرت نه ګواره کوي. صفانه ازاده کړه او بیا چې کله دا ایساره وه ځکه د دې علاقې ته څوک تلنه، یو قافله راله بحرین ته روانه وه د دې علاقې ته، نو د هغه قافلې سره دا یو ځای کړه، بهترینه سورلي ورکړه، اسې ورکو، کپړې ورکړې، هدیې ورکړه او دی ووایي چې ته د نر پلار لورې، حالانکې پلار یې مسلمان هم نو خو سخي وه، لهذا دا عزت تاله ځکه در کوم چې دا اس ته ختله د هغې نه مخکې وایي چې دونه ښکلی دین زه نشم پرېښودی، ما دې دین کې داخله که ما ته کلمه ووایه نو په هغه ځای کلمه ووایي لا اله الا الله محمد رسول الله او بیا لاړه خپل کور ته. چې لاړه د دې ورورو عدي
د عدي بیا وروسته صحابي شو هته وی چې ما ډېر خلک لیدلی دي خو داسې غیرتي انسان ما نه دی کتلی داسې اعلی اخلاق والا هستی ما نه ده کتلی زما بابا جان د ده په دین نو او دغه د صفاتو نه هغه خبره وه چې ما هم ورته بیان کړو د هغه قدر یې وکړو نو دا سړی د دې لایق دی چې ده پسې بنده لاړ شي او د ده اقتدا وکړي د ده امتي شي زما وروره ډېر لوی سړی دی خپل ورور عدي ته د پیغمبر علیه السلام دونه تعریفونه وکړو چې عدي فورا په اس خپره واچولو سیده مدینې ته راغی پیغمبر علیه السلام سره کېناسته او کلمې وویې لا اله الا الله محمد رسول الله او د هغې نه پس هغه ټوله قبیله مسلمانه شوه او باقاعده ډېر روایتونه د حضرت عدي بن حاتم طائي نه نقل شوي دي نو دا د رور د خور په برکت مسلمانه شوې وه او خور د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حسن اخلاق په وجه مسلمان شو یو روایت کې راځي یو صحابي دی حبان بن منقذ بعد روایتو کې حیان راځي دی د بحرین جواثا یو علاقې نه راغلی و مدینې منورې ته تجارت دپاره پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورسره ملو شو ډېر زیات خیال یې وله وسات او داسې ګل مل شو ورسره داسې یو ځای شو ورسره چې لکه ټول عمر ملګرتیا څنګه وي د دوو کسانو ورته وایي حبانه څنګه چل دی ستاسو محله کې هغه بوډۍ شته پلانکي کار به چې کو یاره جی خو مړه شوې ده ستاسو محله کې یو پلانکي دوکاندار شته یاره ډېر ښکلي سامان به یې خرڅولی وتی چې خو مړ دی یاره ستاسو په علاقه کې دا پلانکي قبیله کې دا خلک شته او ورته وایي چې خو شته نشته داسې جور تپوسونه ترې وکړو لکه چې پیغمبر علیه السلام تمام عمر د جواثا کلي په هغه منځ کې تیر کړي نو حبان بن منقذ صاحب ورته وایي جی تاسو نه یو تپوس کوم تاسو بحرین ته راغلی وي نه تاسو زمونږ کلي جواثا ته راغلی وي نه وي تا ته دا دونه خبرې کم ځای معلومې دي وی الهمني الله و اوحاني ما ته زما رب د دې خبرو وحي کړې ده ما ته خپل رب ویلی دي چې دا خبره ورته وکړه د اسلام دعوت یې ورکړو حبان بن منقذ ویجي ما ته کلمه ووایې زه په دې ښکلي دین کې چې دونه ښکلي اخلاقو والا او دونه دوستانه تعلق والا دین دې داخلیږم لا اله الا الله محمد رسول الله کلمې ووایي او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته د منځ او د روژې دا ټولې طریقې ښولې د رسول الله طریقه دا وه چې صحابه به یې ځان سره نه پاتې کول وی لاړ شئ خپلې علاقه کې محنت وکړئ د دین د دعوت محنت وکړئ او دله یو خط ورکو چې لاړ به شي خپل کلي ته چې حالات سمي نو خپل سخر له به دا خط ورکې د حبان بن منقذ صاحب سخر چې و د هغه نوم منذر بن عایز و او هغه د بحرین شهزاده وه وی چې کله ستا سخر په طبیعت کې دا خط به ورکې زما دی لاړو په کور کې به ښکلې اودس وکړو مونځ به یې کو خو دغه وخت کې به یې پټ عرصه کول د ده دا ښځه خو د خپل پلار لور وه د بحرین د شهزاده د منذر بن عایز نو هغې چې د خپل خاوند دا مونځ او اودس ولیده نو خپل پلار پسې غلې غونته لاړه چې راشه هغه زوم چې د عربو نه راغلی دی او خو ښکته شي بره شي په ځمکه تندې کېږي او خپې او لاس پاک کې پنځه وخته دا څه قیصه ده زه خو نه پېژنم سخر راغوښتی دی چې دا تا څه قیصه شروع کړې ده ده ورته د پیغمبر علیه السلام تفصیلي حالات بیان کړي دي او بیا ورته د هغه د نبوت تصدیقات بیان کړي دي بیا ورته د هغه د ښکلي اخلاقو قیسې بیانې کړي دي او بیا ول اخره کې خط ورکړی دی چې جی ستا په نوم یې دا ختم را کړی دی منذر بن عایز صاحب چې خط وکتو هغه خط کې یو لفظ دغه په زړه ورننوتو او چې کله خط ختم کو خپل قوم یې راوغوښته دربار ته ورته وایي ما خو یو داسې دین وموندو چې زما آخرت پې سمیږي د دوزخ نه پې خلاصېږم زه په دې پیغمبر ایمان وروړل غواړم ستاسو څه خیال دی ټولو ویجي چې ته په کوم دین باندې مسلمانېږې ورځې مونږ هم ځان سره بوځه ټولو کلمه هلته ووایي لا اله الا الله محمد رسول الله د هغې نه پس الله رب العزت د هغې په زړه کې د پیغمبر علیه السلام د ملاقات او د زیارت هغه مینه واچوله او دا وی چې د کمې هستې په دین کې مونږ داخل شو په کار ده چې دا هستي وینو را روان شو په لاره باندې راتلو سختې سړځې ګرمې برداشت کولې
چې کله د مدینې منورې خواله راورسېده نو دینه صبر ونه شو، دونه عشق او محبت د رسول الله سره پیدا شوه چې په هغه ځای باندې خپلې سورلۍ، خپل اوښان، خپلې کیجاوې د منذر بن عیس ته پرېښودې او په خپله یې ورمنډه کړه، مدینې ته لاړ. رسول الله باندې د مخکې نه وحي شوې وه چې د بحرین شهزاده مسلمان شوی دی، را روان دی. صحابه او پیغمبر علیه السلام مسجد نبوي کې په انتظار وه، لارو ته کتل چې دا مبارک خلک به کله راځي. کله چې دا حضرت ور مخامخ شو، صحابه ورته لیچې کلو کړیا او په چغې چغې ځان سره خپلې سینو سره وجنګول. تپوس یې وکړو منذر چېرته دی؟ د ده نوم اشج عبدالقیس و. اشج عبدالقیس چېرته دی؟ دی لقب وه. هغه ورته ویل هغې را روان دی. منذر بن عیس اشج عبدالقیس ډېر ذهین انسان و. هغه د خپلو ملګرو هغه اوښان وتړل، د خپلې کیجاوې نه او د خپل پڼ نه یو پاکې کپړې راواغستې، خوا کې په یو وله کې غسل وکړو، پاکې کپړې زیبتن کې خوشبوي ولګوله، بیا را روان شو. پیغمبر علیه السلام ورته په خندا خندا د لرې نه ګوري. منذر بن عیس ورمنډه کړه، د رسول الله د سینې سره وجنګېدو. هغه د خپلې سینې سره ډېر په مینه باندې یو ځای کړو، پرتپاک استقبال یې وکړو، بیا ځان سره کېنوه او رسول الله د حضرت منذر بن عیس صاحب د مخ ته ډېر په مینه مینه ګوري. منذر بن عیس د رنګ نه تک تور دی، هغه ګنوې زه ډېر بدرنګ یم ځکه راته ګوري. نو ډېر په تعجب سره پیغمبر علیه السلام ته وی یا رسول الله ان الرجل لیس بالصوره بل الرجل باصغریه. ای د الله رسول زما شکل تور دی، په دې دوکه نه شي، زما قیمت زما په ژبه او زما په زړه کې دی. ژبه مې قیمتي ده، زړه مې قیمتي ده. پیغمبر علیه السلام مسکا وکړه، منذره زه تا ته د تعجب په نظر چې ګورم د دې وجه نه چې ستا رنګ تور دی، بلکې ستا د راتلو نه مخکې ما ته فرشتې رالی، ما ته فرشتو ستا په دې لږ وخت کې تعریف وکړه. ما ته فرشتې وویل ای رسول الله تا له یو داسې صحابي را روان دی، تا له یو داسې انسان را روان دی چې الله تعالی دله دوه عادتونه، دوه خصلتونه، دوه کمالات ورکړي دي چې هغه دوه کمالات په ډېرو خلکو کې نشته. یو کمال دا دی چې دا انسان ډېر بردبار او حلیم او صبرناک دی، او کم انسان چې صبرناکي الله تعالی ته ډېر خوږ وي. او دویم صفت دا دی چې په دې انسان کې ډېر علم، پوهه، دانایي ده، او دا صفت هم په ډېرو کمو خلکو کې یا. زه حیران یم، منذر پیغمبر علیه السلام ورته وایي چې دونه لږ وخت کې ستا فرشتې تعریف کړي، په دې وجه تا ته د تعجب په نظر باندې ستا مخ ته ګورم. دا د پیغمبر علیه السلام صفاتو چې غیر برال د رسول الله سینې مبارکې سره به جوخ شوه، نو د هغې د اخلاقو نه به متاثره شوه. مسجد نبوي کې پیغمبر علیه السلام تشریف فرما دی. یو کس د بانډې نه راځي، هغه د مسجد په آدابو باندې نه پوهېږي. د مسجد نبوي یو طرف ته یو ګوټ کې په شګو کې کینی بول شروع کوي. صحابه ورته اواز کوي مه کوه مه کوه. پیغمبر علیه السلام صحابو ته وایي پرېږده، دته د مسجد د آدابو پته نشته چې خپل واړه بول پوره کړي. هغه بول پوره کړه، د هغې نه پس هغه راپاڅېدو. پیغمبر علیه السلام خواته راوغوښتو، ډېر په مینه کېنو. یو صحابي دوی ته ووایي تاسو لاړ شئ، هغه بول وینځئ، د پاسه پرې اوبه توی کړئ چې مسجد پاک شي. بیا ډېره وخت پسې ده ته ډېر په مینه ووایي ګوره دا جوماتونه د الله تعالی د عبادت ذکر تلاوت دپاره دا په بولو سره پلیتیږي، دلته بول نی پکار. هغه صحابي عربي د باندې نه وایي په الله مې د قسم یا دونه په ښایسته اعلی طریقې سره زه پیغمبر علیه السلام پوه کړم، دونه په مزیدارو اخلاقو باندې زه پیغمبر علیه السلام پوه کړم چې زه د هغې د اخلاقو نه انتهایي متاثره شم. حضرت انس رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 کاله خدمت کړی دی. حضرت انس سے فرمای چرې ما د پیغمبر په تندي مبارک کې د ځان دپاره چول نه دی لیدلی، چرې ما ته پیغمبر علیه السلام نه دی کړی، چرې پیغمبر علیه السلام ما ته غوسه شوی نه دی، دونه ښایسته اخلاق ما د چام نه دی لیدلی. پیغمبر علیه السلام د بیبیانو سره دونه ښایسته اخلاق،
کور کې یو پیره تشریف فرما دی مور بی حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها پس خبره بحث کوي پاغه بحث کې داغي आवाज لګ اوچت شو پیغمبر علیه السلام غلی غونته داغي هغه خبره اوریا ورنه د بیبي سم مجال چې د خاون مخ کې आवाज رو باسي لیکن پیغمبر علیه السلام خپل بیبيانو له عزت احترام ورکوه دغه دوران کې حضرت ابوبکر صدیق صاحب د خپل لور کور ته روان دی چې دروازې له رسیدو د حضرت عائشه आवाज ډیر اوچت دی ابوبکر صدیق سے پر رسول الله مین عاشق وا هغه چې د خپل لور आवाज وورید چې دونه تیز دی ډیر په غوسه کې دروازې نه رانه وته او په خپل لور پسې ور منډه کړه او وی د ابو قحافه د ابن ابي قحافه د لور د حیثیت چې د رسول الله مخ ته आवाज اوچتای د عائشه د حیثیت چې د رسول الله مخ ته आवाज اوچتای تاسو را خو زه ګورم ور منډه کړه د وهلو د پاره پیغمبر علیہ السلام را پاسې دوا ابو بکر صدیق سے به پرې نه خو دو د حضرت عائشه مخ ته ودرې دوا خپل لاسونه مبارک کلو کړو خپل لیچ مبارک کلو کړي ابو بکر ته ابو بکر عائشه ته بغک نه کې خیر دی عائشه ته بسم نه خیر دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق دون مزیدارو کله چې ابو بکر صدیق سے واپس تکور نه اوتوا مور به حضرت عائشه ته امام الانبیاء غنته هستی ویا ګور عائشه د پلار نه مې بچ کې ورنه تی وهلې ګوره د پلار او د بابا جان نه مې بچ کړې په بل ورځ باندې حضرت عائشه او رسول الله خوږې خبرې کولې بیا حضرت ابوبکر صدیق صاحب د خپل لور کور ته راغی د لرې نه چې وکته چې ښځه خاون خو ډېرې ښایسته خبرې کوي اواز ول ورکې ای د الله رسوله پرونم په جنګ کې صدر کړم نن مې په دې روغه کې ور داخل کړه پیغمبر علیه السلام ورته ابوبکر راځه ته زمونږ نه یا ابوبکر ته راځه زمونږ نه یا ته خو زمونږ ځان یا ابوبکر سے به ځان ته رانږدې کوه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښایسته مزیدار اخلاق وه پیغمبر علیه السلام دونه ښایسته اخلاق چا به چې ورته آواز وکړه نه صرف مخ مبارک به ناړو هسې نه چې دې دا ووایي چې ما ته توجه نه کړه ماشوم به م که آواز وکړو یا ابوالقاسم یا رسول الله محبوب علیه السلام به پوره وجود مبارک تو وکړه چې دې دا ووایي چې ما له پوره توجه راکړه ښکلې اخلاقو سره به ملو شوه روایت کې راځي په لاره روان دی یو زنانه ولا आवाज ورکو د زنانه په ذهن کې څه مسله و لیونی غوندې وه روایتو کې داسې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ودرېدو وی خیر دی وی محمد تا سره مې څه کار دی وی ټیک ته خپل صادر مبارک یې وغوړو په هغه ځای ورسره کېناسته دې بیبي ته وی ته دلته کېنه ته ما ته ووایه ستا څه ضرورت دی هغې ورته خپل ضرورت بیان کو حالانکې لیونو ته څوک په لاره نه ودرېږي لیکن د پیغمبر علیه السلام اخلاق دونه ښایسته او دونه زیات اعلی وه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مزیدار او خسته اخلاق وه زنانو سره دا کیفیت وه د فتح مکې په موقع باندې حضرت ام هانی رضی الله تعالی عنها راله پیغمبر علیه السلام ته وی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سکه د تر لور وه د ابو طالب لور وه د حضرت علی صاحب سکه خور وه پیغمبر علیه السلام ته وی ای د الله رسوله ما یو کس له پناه ورکړې ده زما رور علی وله فنا نه ورکوي ښه چې تا پناه ورکړې ده نو خور زما د طرف نه پناه مسجد حرام ته راځي بیت الله کې اعلان کوي چاله چې ام هانی زما د تر لور او زما خور پناه ورکړې ده زما د طرف نه هغه انسان ابن ابي حبیره ته پناه ده هغه ته به هېڅوک هم څه نه وایي دا د پیغمبر علیه السلام زنانو سره چې کوم دی ښکلې اخلاق وه د دې وجه نه محبوب فرمایي بعثت لاتمم مکارم الاخلاق زه الله د دې دپاره رالیږلی ما چې زه د ښکلې اخلاقو په ډانچه کې هغه کمی پوره کړمه مخکني پیغمبران راغلي د ښکلې اخلاقو پوره کولو کوشش یې کوه د ښکلې اخلاقو په ډانچه کې لږ غونته نیمګړتیا پاتې شوه پیغمبر علیه السلام وی الله زه راولېږلمه او د ښکلې اخلاقو د ډانچې کې هغه کموالی زما په ذریعه باندې پوره کړه زما په ذریعه باندې حسن اخلاقو ډانچه مکمله شوه دا د پیغمبر علیه السلام ښایسته اخلاقو عزتمندو داسې اخلاق خپل کې محبوب خپل امت ته مزیدار اخلاق جوړ کې فرمای خیرکم لاهله بهترین انسان په تاسو کې هغه دی چې د خپلو اهل و عیال دپاره ښیه خپلو بچو دپاره ښیه خپلې بیبي دپاره ښیه د خپل مور پلار د خویندو
خويندو د پاره د اولاد د پاره خیا د خپل تر زامنو ترونو د پاره خیا د خپل خپلوانو د پاره خیا زمون غټه مسله دا ده چې بار به اخلاق خسته استعمالو کور کې به خزه سره اختلاف کور کې به مور سره اختلاف کور کې به خويندو سره نه لګي ماماګانو سره خو نه لګیدل دا مونږ ثواب ګڼو ویره دا مې ماما د خود سره مې اختلاف دی دا مې تر د خود سره مې نه لګیا داسې مه کوئ د رسول الله اخلاق ډېر مزیدار و هغه د ترونو سره مینه کړې وه حضرت عباس رضی الله تعالی عنه د هغه تره وه صرف 2 کاله ترې مشر و نور یې ملګری وه یو موقع باندې ابو عبیده بن الجراح رضی الله تعالی عنه هغه د بحرین د طرف نه مال غنیمت رولیږي او مال غنیمت دونه ډیرې چې د مسجد نبوي صحن ته ډک شي څوک ته ټوپ هم نشي والی دونه هیرې جواهرات سره زر راشي پیغمبر علیه السلام ورته په کږه سترګه هم هغه دنیا ته ونه کته کور ته لاړ او داسې برابر کو بیا راغی او هغه مال غنیمت ته په کږه سترګه هم ونه کته ځکه د رسول الله په نظر کې د دنیا هیڅ حیثیت نه وه کله چې جمع وکړه بلال صاحب ته بلال اقامت وکړه اذان وکړه د جمع نه فارغ شو د هغې نه پس د ډیري خواله راغی پر لتې ووښوه اواز یې وکړو چاته چې د مال ضرورت یې راځی چې ورکم وله حضرات به راتله جولۍ به یې غوړولې پیغمبر علیه السلام به د دنیا جواهرات او هیرونه لپې ډکولې هغه جولۍ به یې ورته ډکولې بل کس به یې راغې څادر یا جولۍ به یې وغړوله څادر به یې ورته ډک کړه او هغې کې به هغه څادر هغه دغه لمن به یې وله ډک کړه دې کې حضرت عباس د رسول الله تره راغی حضرت عباس یې ورته د الله رسوله تا ته پته ده چې ما د ډېرو کسانو نه فدیه ورکړې ده په بدر کې ما د عقیل د طرف نه فدیه ورکړې ده ماله خو څه بدله راکړه تره ورشه څونه چې د خوښې ځان له واخله هغه مال راغونډ کو بې اوچتولې نه شوه ورته وایي ای د الله رسوله دا چاته ووایي چې ما سره روچت کې پیغمبر علیه السلام وایي دا به پکې نه وي که اوچتی پخپله به اوچتی هغه ته لږ مال کم کې وي زه تې را سره اوچت کا وي نروره دا به هم پکې نه ځکه همزونې او ګپ شپ یې ورسره لګو وي پخپله به اوچتی نور هم ته کم کې ډېر په تکلیف یې چې کوم دی اوچت کو روان شو پیغمبر علیه السلام ورپسې داسې سترګې زغلی او خاندي او دا ټول مال دا بوجه چې کوم دی ځان سره اوړه دا د رسول الله اخلاق وه د خپل تره عباس سره تعلق دونه مضبوط مزیدار او خوږ وه د غزوه بدر په موقع حضرت عباس صاحب د بعضې حالاتو په وجه د مشرکانو د طرف نه راغلی وه کله چې مشرکان قیدیان شو په قیدیانو کې حضرت عباس هم راغی حضرت عباس ډېر لوړن دنګ او ډېر قوي انسان وه هغه ډېر دنګ وه هغه چاره ټینګ کړی حضرت میسره یو کمزوري ترین صحابي وه پیغمبر علیه السلام ورته لکه میسره زه حیران یم تا عباس څنګه راټینګ کړی دی هغه ورته د الله رسوله ما ته ګوره عباس ته ګوره زه دی نشم راټینګولی خو په الله مې د قسمي زه چې ده طرف ته ور روان شوم څه کسان رال چې نه مې مخکې ولیدلي وو او نه مې بیا ولیدل دا فرشتې وې هغې را سره کلک کلک د لاسو خپو نه وتړه ما نه یې پړې په لاس کې راکړه را روان مې کوه رسول الله وفرمیل دا فرشتې وې الله ستا د امداد دپاره رالیږلی کله چې روان شو قیدیان لاسو خپې تړلې شوي وه د شپې پیغمبر علیه السلام سملاست صحابه هم سملاست او قیدیان یې دې خوا سملوله حضرت عباس صاحب چغې راځي وی بی لاس یې وله ډېر کلک تړی رسول الله کله یو طرف ته مخکې کله بل طرف ته مخکې خوب نه ورځي صحابه به پوه شي الله اکبر صحابه لاړ د حضرت عباس صاحب د لاس دا غوټې لافې ایله کړی داسې پستې کړی اوازونه هغه بس کړه ورته وایي ملګرو ته صحابو د عباس اواز نه راځي څه وجه ده تاسو وګورئ وایي چې د هغه غوټې م لږې سستې کړئ اواز یې ځکه راځي وایي صرف د هغه غوټې زخم وکړه صرف د هغه غوټې م سستې کړې کو د نورو مشرکانو وایي چې صرف دا غوټې وي نه داسې مه کوئ اوس لاړ شئ د تمامو مشرکانو دا غوټې م پستې کړئ چې نورو ته م تکلیف نه یا او زما تره ته م تکلیف نه دا د رسول الله ښکلې اخلاق وه د خپلو خپلوانو سره د دې وجه نه عزتمندو ښکلې اخلاق زده کړئ مزیدار اخلاق زده کړئ عفو کوئ معاف کول کوئ بعضې خلک یې معاف کول نه کوي زړه یې ډېر سخت دي الله او د هغه رسول سخت زړه والا انسان نی خوښ حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترمذي نه نقل کړی دی فرمایي الراحمون یرحمهم الرحمن رحم کوونکو باندې الله رحم کوي ارحموا من فی الارض د ځمکې د پاسه چې کوم مخلوق دی ستا د مټ د لاندې راغی که هغه انساني که غیر انساني که هغه حیواني په در رحم وکړه نرم دلي ورسره وکړه یرحمکم من فی السما په تاسو به هغه ذات رحم کوي چې د چا په قبضه کې اسمانونه دي
د چا په قبضه کې کائنات دي هغه ذات به په تاسو رحم کوي نو رحم زده کیا او دغه رنګ معافي زده کیا په دې باندې الله تعالی ډېر خوشحالیږي دا د جلسې چې کوم دی تقاضا وه چې په دې حوالې سره دا پیغام تاسو ته ورسېدلی شي او باقي د ختم نبوت عقیده دا خو مضبوطه ساتل پکار ده په دې کې خو د شک قدري گنجایش نشته کله چې زموږ علما زموږ نه د ختم نبوت لپاره د هر قسمه قربانۍ تقاضا کوي انشاءالله به یک اواز به دې سره متفقي کنه متفق به کنه او ټول به سره ودرېږو انشاءالله کنه الله رب العزت ستاسو د راتلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت قوي ذریعه وګرځي الله دې زموږ د حاضري او د میلمنو د حاضریم د رسول الله د مبارک شفاعت ذریعه وګرځي په دې خبرو اکتفا کوما واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین